وروره پورته شه راځه زد کوه بیا په هماغه ځای ولګېدم. واده ویشته هاکانه وروره کلاش کمال او ملګري په یو تور موټر کې تښتي. همدا اوس لارې وتړئ. نورو ډلو ته هم خبر ورکړئ. هغه سړی خو دې وویشته خو نښه دې هېڅ سمه نه وه. کماله ته مې باید په سر ویشتلی وای خو موږ پولیسیو نشو کولی. خو اوس دې حالت ته وګوره. هم سړی رانه وتښتېده هم دا نجلۍ ما پورې خبرې کوي. خدایه ته ما دې بې ځایه خبرونه وساته. راځه چې ځو. شفا دې وي امر صاحب دا چې بیا تاسې په خپل منځ کې وینو ډېر خوشحاله یو. ژوندي اوسئ ملګرو. ستاسې د دې مینې له امله ډېر خوشحاله شوم. باور وکړئ ستاسې رښتینولي او له ما سره دومره مینه ما شرموي. خدای نه هیله لرم چې ما د دې مینې لایق وګرځوي. زما له امله دې هېڅکله ستاسې سر نه ټیټوي. په دې مسله کې له تاسې سره اوسېدل ډېر ښه دي. باور وکړئ. ښه وینم چې ډله کې ځینې خلک نشته. یو څو کسه نشته. عاقف خو په هر علاقه هم داسې دی. کله وي او کله نه وي. خو د دې نورو خوی هم بدل شوی که څنګه؟ د بیلګې په توګه ممدوح اوس به راشي امر صاحب. ها راغی. صبر وکړه پام کوه. ډاکټر درته څه وویل؟ سمه ده زه ښه یم. پام کوه. ممدوحه په تا څه شوي؟ هغه خورې کلاش کمال زموږ په نوي دفتر برید کړی و. ممدوح هم هلته ګزمه کوله او هلته له یوې ښې منظرې سره مخامخ شو. په پایله کې لږ څه ټپي شو. خو مهمه خبره نه ده. همداسې نه ده ممدوحه؟ امر صاحب در پیژنې مې دا زما د رسنیو برخونه وې مسؤله رانا توپاک ده. توپاک څه دي؟ رانا توپال یم. په اصل کې که توپال رانا وایې لا به ښه و. د مافیا د پلار په څېره جیبه نوم بدې و. نور څه غواړې؟ راځه عاقف جانه. عاقفه په تا څه شوي زویه؟ او پلار مسجد نبوي تاسو نه ډېرې پیښې شوي دي. ملګري ته ښه یې؟ 2 دقیقې هم تاسې څوک یوازې نشي پرېښودلی. تاسې د شوخو ماشومانو په څېر یې. دا 3 ملګري د نظاره شول. والله عاقفه ښایي د پرون رئیسې موږ ډېر زنګونه درته ووهل خو ځواب دې رانه کړ. ښه یم معده مې خرابه شوې وه. زه پرون شپه روغتون کې وم. بخښنه غواړم امر صاحب. ښاغلی زکي یحیی راغی. سلام ملګرو. علیکم سلام سرنوال صاحب. علیکم سلام. ممدوحه کیفه دا څه حالت دی؟ مهمه خبره نه ده سرنوال صاحب. زه اوس ښه شوی یم. پوهېږم کېدای شي اوس یې وخت نه وي خو د هغه یادښتونو مسله تر اوسه هم ګرمه ده. ما غوښتل د هغو په اړه یوه غونډه ونیسم. دې حالت ته چې ګورم فکر کوم غونډه باید سبا ته وځنډوو. نجیب امر به هم تر سبا پورې دا معلومات په ارامه وڅېړي. نه زه خو چمتو یم. له روغتیا نه مې دنده راته مهمه ده. سرنوال صاحب زه هم ګډون کولی شم؟ زه هم اوس بیخي ښه شوی یم. هله هنري ته له ماشومانو سره کور ته لاړ شه. مهرباني سرنوال زه ماښام ته درځم. ملګرو تاسې هم لاره خوشي کړئ. راځئ ماشومان. لاره خوشي کړئ. امر صاحب پکار. مهرباني امر صاحب. بله ته همدا اوس باید سره وګورو. سمه ده. درځم اغلې آیلین. وړکتون نه یې زنګ وهلی و. زه باید هلته لاړه شم. ټولو ته ښه ورځ غواړم. نن شپه ټول موږ کره راشئ. یو ځای به سره خواړه وخورو خوند به وکړي.
د لیدو په هیله. ملکې د هر څه لپاره ډیره مننه. هیله کوم که ته هم زما په ځای وای همداسې دې کول. هغه وشول چې له هغه سټي نه وژغورل شو. که څه هم رانه غلی نه کینی خو بیا هم په تاسې شوي غږ دې خراب ښکاري. ټپي شپایم خو کومه مهمه خبره نه ده. او ته اوس چېرته یې؟ زمونږ خوندي کور ته راغلی یم ښاغلیه. هلته تا سره څه نشي کولی، اندېښنه مه کوه. د باندې را ونوځې، زه ډاکټر هلته درلیږم، ټپ به دې وګورې. سمه ده ښاغلیه. موټر نه د ځان خلاص که؟ هو وروره اور مې ورته واچوه. پولیس ته نشي پیدا کولی. هیڅ څه به هم پیدا نه کړي. بېغمه اوسه وروره، موټر به ایرې شوی وي. کم عقله هغو کسانو د یو اردو لپاره کافي مال لاسه راوړه، نور به څه پاتې وي ها؟ شفا دې وي کماله وروره. هیڅ شفا نه را په برخه کېږي. هر ځل زما هم دغه ټپ بېرته تازه کېږي. اوس به دلته یو ډاکټر راشي، تاسې خپلې کوټې ته لاړ شئ. هر څه مو چې وکړل تر اوسه مو د دعوا بڼه نه ده بدله کړې، او د هغوی عملیات ورځ په ورځ نور هم لویږي، او که داسې دوام وکړي له موږ نه به هم لاره ورکه شي. که پوه شو چې هغو یادښتونو کې څه دي، بیا به یو ګام پولیسونه مخکې شو. اصل کې له یادښتونو نه ډارېږم. که معلومات هم ورسره وي هغه ثبوت نه شمېرل کېږي او څه نشي کولی، او موږ به ووایو چې حاصل خپل ځان نه دا خبرې کوي. که کوم شاهد پیدا شو هغه به ووژنو، نوره کومه ستونزه نشته، هیڅ هم نه پاتې کېږي. خو یوه خبره رښتیا ده چې په دې جګړه کې موږ کمزوره شوي یو. هغه کسان چې زموږ په دروازه کې ساتونکي وو، او کله چې به موږ سره مخامخ کېدل له ډاره به لړزېدل. هغه کسان اوس له موږ نه حساب غواړي. موږ ورته اجازه ورکړه چې په پښو ودرېږي، خو اوس هغوی له موږ سره ځان وهي. دا فکر چې کوم ماته زور راکوي. دا هیواد یوازې زموږ دی. دا د کلي خلک څوک دي؟ څوک دی چې داسې کارونه کوي؟ زه هم دا فکر کوم. پخې خو نشي کولی چې د سر ځای ونیسي. که هغوی ځینې ګامونه اخلي موږ به هم ځینې ګامونه واخلو، او داسې به موږ خپل پخواني ځواک ته ورسېږو، او هغوی به بېرته د خپلو دروازو مخې ته راولو. هېڅ کله مه ناهیلې کېږئ. هغه څارنوال هم په دې کارونو سره له خپل حد نه تېرېږي. راځه اتنه، کېنه کېنه، مهرباني. د څه په اړه مو خبرې کولې؟ د یادښتونو په اړه مو خبرې کولې. هر څنګه چې کېږي هغه یادښتونه باید لاسته راوړو او پوه شو چې په هغه کې څه دي. هغه کار اسانه دی. اسانه دی؟ څنګه اسانه دی؟ زه نن په امنیت کې وم. څارنوال د هغو یادښتونو کاپي نجیب ته ورکړه. پوهېږئ چې زه نن شپه چا کره مېلمه یم؟ ډېر ښه اتنه، زه په تا ویاړم، ځکه چې زما ټاکنه ښه ده. ښه نو هغه عاکف لومړی پړاو خلاص شو، اوس دوهم پړاو پیلولی شو. ما یوه لاره پیدا کړې چې عاکف له امنیت نه لرې کړم. کومه لاره؟ د ضعف ټکی پیدا کوم او په چاړه یې وهم. د دې کار لپاره ستاسو تخنیکي مرستې ته اړتیا لرم. هر څه چې ته وغواړې، هر څه ستا د امر لاندې دي. دا دنده ستا ده. ښه نو په اجازه مو زه ځم. د یادښتونو پیدا کول یو لوی ګام و، خو که خپلې خبرې ثابتې نه کړو ځینې رسانۍ به دا هر څه د بې ځایه خبرو په توګه یاد کړي. یعنې د هر څه په اړه باید ثبوتونه پیدا کړو. همدا خبره ما ډېر ځوروي. ثبوتونه ته څه اړتیا ده؟ وګوره عاکفه، حالت ډېر جدي دی. همدارنګه زه هم په دې عملیاتو کې یم. دا خلک غواړي هېواد په خپله ولکه کې ونیسي او د خپل شخصي ملک په څېر ترې ګټه واخلي. کوم خلک چې دومره بې سترګو وي باید په پام کې ولرو چې هغوی هر کار کولی شي. هغوی غواړي چې دا موضوع د تل لپاره پټه کړي، نه غواړي چې څوک پرې پوه شي. که هر څوک له دې موضوع نه خبر شي بیا هغوی ټول به له منځه ویسي. د هغوی لپاره مهمه دا ده چې دا موضوع وتړل شي. سمه ده څارنوال صاحب، ولې په تمه یو؟ اوس چې هغوی زموږ لپاره قبر کیندي موږ باید بیړه وکړو. له ځان نه مخکې موږ باید هغوی قبر ته ولیږو که څنګه؟ داسې خبرې مه کوه چې په هېڅ نه پوهېږې. که کوم سړی یو څه ولیکي
چې ته د نشې توکو قاچاق وړونکی یې د هغه په لیکنه تا نیولی شو توبه هغه کسان به ونیسو خوله او پزه به یې ماته کړو بیا به وګورې چې څنګه د بلبل په څېر خبرې کوي تل یوه خبره کوئ دا ته څه وایې زموږ دې حالت ته وګوره ما ته ځان ته ممدوح ته دا زموږ ښې ورځې دي داسې چې لاس تر زنې کینو هېڅ څه به مو لاسته رانشي خبرو سامر صاحب څو ځلې مې درته ویلي چې موږ هغو کسانو سره یو توپیر لرو هغوی وحشي دي قاتلین دي ته هم غواړې د هغوی په څېر شي ولې به نه کېږم زما مېرمنه مړه شوه مېرمنه مې همکاران مې مړه شول او همداسې نور به مړه شي د مسلک لپاره خپل ځان هم تیر شو لږ پاتې و چې هغه هم له لاسه ورکړو فکر کوئ موږ نه پوهېږو چې د خلکو سر ته وسله ونیسو او په زوره ورباندې خبرې وکړو البته چې نه پوهېږئ د همدې لپاره دا هر څه زموږ په سر راځي د یادښتونو نوټونو او لیکنو له لارې هېڅ هم نشو حلولی الله الله څنګه حل کېږي د سره حل کېږي د سره داسې سر ته ونیسه بیا وګوره چې څنګه هر څه وایي عاکفه ته ښایي پتا څه وشول عاکفه مهمه نه ده ښه یم پام کوه دا ته څه کوې مخې ته دې ګوره وبخئ پام مې نه و سمه ده خبرې مه کوه ملګریا ته څه کوې ها وبخه بخښنه غواړم هیله کوم څارګر صاحب هلی زر کوئ هلی خپل کار مو وکئ په تا څه شوي هلکه په هوش راشه بله سلام ښاغلی عاکفه زه د فاتح له وړکتون نه ایلین یم مهرباني وکئ ډېر وخت کېږي چې په فاتح باندې پام نه کوئ کومه ستونزه لرې نه څه ستونزه به لرم نه پوهېږم کېدای شي چې ویې لرې نن باید هرومرو سره وګورو دلته راتلی شئ سمه ده همدا اوس درځم نیم ساعت وروسته به در ورسېږم په تمه یم اوس به دلته راشي نه ګوتې موږ نه وغوښتل چې عاکف له امنیت نه زړه توری کړو اوس یې وخت دی همداسې نه ده زما په اند همداسې ده هره دنده چې زما مسؤلیت وي زه یې ترسره کولو ته چمتو یم پخوانۍ دنده کې بریالۍ ثابته شوې یې ګوکمن ستا په اړه ډېر څه راته وویل سخته دنده نه وه اوس مې عاکف ته ځینې پوښتنې چمتو کړي دي کوم ځوابونه چې راکوي د هغه د رواني کرکټر پیدا کولو کې له موږ سره مرسته کولی شي ډېر ښه که څه هم زه د دې ازموینې د پایلې په اړه یو لیدلوری لرم خو اوس دې له ما سره پاتې شي عاکف خو به په څه نه پوهېږي که نه نه پوهېږي د هغه لپاره د وړکتون مدیره او همدارنګه زه هم په هغه باندې مینه ملکه یم مونږ باید عاکف د دې کارونو مخه ونیسو تاسو اندېښنه مه کوئ زه به هغه خپله کنټرول کړم که داسې مخته لاړ شي مونږ ته به زیان ورسوي په دې عملیاتو کې هېڅ تېروتنه د زغملو وړ نه ده نه غواړم چې مونږ ته کومه ستونزه جوړه شي نجیبه مره زه اوس دا سړی نشم پېژندلی حالت یې په رښتیا هم ښه نه دی یعنې څه له دندې وشړم سزا ورته ورکو څنګه که یو څه مودل عملیاتي کارونه لري شي ښه به وي عاکف دې مې شاته کېنوم هېڅ امکان نه لري زه نه پوهېږم نجیبه مره دا کار باید تاسې حل کړئ که نه یې شئ حلولی زه به خپله د امنیت له مدیر سره خبرې وکړم او دا کار به خپله حل کړم نه خبره دومره مه اوږدوه زه ستاسې په خوښه دا کار حلوم ځکه چې بله لاره هم نه لرو
څنګه به ورته ووایو که دا خبره واوري خفه به شي. ته خیر راغلی. خیر اوسې. ستا په اړه مې فکر کوه. اوس څنګه یې؟ خیم نو ملکې بد نه یم. اغلې ایلین چیرته ده؟ دننه تا ته په تمه ده. راځه چې ورشو. راځه. مه ژاړه ګرانه، مه ژاړه. حالا نو بس که. آفرین. وګوره په خیر راغلی راغلی عاکفه. سلام. فاتح څنګه یې زما زمری زویه؟ څنګه یې؟ تاسو پسې ډېر خفه شوی دی. زویه فاتح واخله، موږ به خپلې موضوع ته راشو. ماته یې راکړه. شیرینه راځه زما ګرانه، بس ته نور مه ژاړه. حالا نو ښه موضوع څه ده؟ پلار اوسېدل او د هغه مسؤلیتونه. مهرباني وکئ کښېنئ. هله راځه. په خیر راغلی سوها. هیڅ په خیر نه یم راغلی ښاغلیه. په هوښ راشه سوها، هیر کړی دي چې مخې ته دې څوک ناست دی. زما لور سره مو څنګه داسې وکړل؟ لږ پاتې و چې هغه مړه شي. او دومره کلونه مې تاسې سره کار وکړ، هر څه مې چې وویل هماغسې مې وکړل. ستاسې لپاره مې خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې باید داسې یو کار نه وکړی ښاغلیه. زه نه پوهېدم چې ته دومره احساساتي سړی یې سوها. که رښتیا ووایم حیران دې کړم. لږ پاتې و چې لور مې ووژل شي ښاغلیه. دا ژوند له ګواښونو نه ډک دی، خو د ستا په څېر یوه سړي خبرې ماته خندا راولي. کله چې دې دعوا ته دننه شوې قسم دې کړی و، او دې دعوا کې مړه کېدل هم شته او وژل هم شته. څومره زر دې خپل قسم هېر که. وګوره ته اوس ډېر په غوسه یې. لږ ارام وکړه چې عقل دې سر ته راشي. یعنې ستاسې وروستۍ خبره همدا ده؟ یعنې زما د خدمتو په مقابل کې همداسې راسره کوئ؟ سمه ده، بیا به سره وګورو. ګورجینا دا ښاغلی باید په سمه توګه ارام شي. زه پوهېږم چې تاسې سره څه وکړم. سوها ډېرې تیزه خبرې دې وکړې، او هو په لور خو دې څه نه دي شوي. ولې خبره لویه وي؟ ستا لپاره د دې ویل اسانه دي. هسې هم ستا لور خو د نهه ګوتې ښي لاس دی او ډېره یې ښه ساتي. خو زه او لور مې هغه ته هېڅ ارزښت نه لرو ښاغلی ګورجینا. داسې مه وایه، ته د نهه ګوتې ډېر خوښېږي. زه به هم هغه ته ښکاره کړم چې څومره مې خوښېږي. اندېښنه مه کوه. غواړې څه ووایې؟ غواړم دا ووایم ګورجینا، اوس چې موږ یو بل سره داسې مینه لرو، نو زه هم د دې لوبې له قوانینو سره سم لوبه پیلوم. ته څه ډول خبرې کوې؟ داسې به خپله پښه په تېشه ووهې. دا خبره مه هېروه. فاروق خو دې ولیده، څنګه یې سزا ورکړه. هېڅ کیسه کې نه یم. نور نو هغه هم په خپله څوکۍ کې ارامه نشي کېناستلی. پوهېږې ما سره هم ځینې سندونه شته. ته غواړې چې هغه افشا کړم؟ ها نه، داسې ونه کې. ته لیونی شوی که څنګه؟ ځان سره به یو ځای موږ ټول تباه کې. د غوسې له امله داسې خبرې کوي. بیا به ووینې ګورجینا، هر څه به ووینې. دا چې په دې لوبه کې څوک ډېر زیان کوي هغه به ووینې. اونۍ کې څو ورځې کار کوئ؟ هره ورځ 4 ساعته. کار مو ډېر نه دی؟ اغلې زه خو د موټر ټکټ نه خرڅوم. څه وکم نو، زموږ کار هم داسې دی. په دوسیه کې لیکل شوي چې د فاتح مور مړه شوې ده. هو، تیر کال په یوه ترافیکي پیښه کې مړه شوه. څه احساس مو وکړ؟ اغلې څوک د مېرمنې په مرګ څه احساس کولی شي؟ د هر چا احساس جلا وي. درد، غوسه، یوازیتوب، دا ټول یو ځای کا. زما احساس هم داسې و. له هغه وخت راهیسې مجرد یې؟ هو. عاکف یو ځل بیا هم غوښتي و چې واده وکړي، خو یوه ډېره بده پیښه ورباندې شوې وه. غواړې له موږ سره یې هم شریکه کړې؟ نه. ولې؟ او هو، دا پوښتنې له کومه شوې؟
زه خو د اول سم زده کوونکی نه یم ولې مو دلته راغوښتی یم ها ښاغلی عاکفه هیله کوم ارامه اوسئ موږ دا کار اټکلي نه کوو هر کار مو باید علمي وي یعنې باید ووایم چې هر څه د فاتح راتلونکي لپاره کوم حلیمه ولې دې حالت ته ورسېده خدایه صبر راکړي اغلې وګورئ ولې نه غواړئ زما په اړه ځان پوه کړئ نه غواړم زه دې موضوع په اړه نورې خبرې وکړم هیله کوم دا پوښتنې مه کوئ هیله کوم د اغلې حلیمې په اړه لږ راته په غوسه شه بادانې هم لړزېږي که لږ نور مور باندې فشار راولو په هر څه به پوه شو څه وشول ګورجینه ښاغلیه سوها لیونی شوی ډېرې بې ځایه خبرې وکړې څه وکړو چې هغه ارامه کړو ښاغلیه ښکاره ده چې څه باید وکړو هله موږ سره د هغه په اړه ډېر معلومات او اسناد شته او کیدای شي ناڅاپه کومه ویډیو په ارشیف کې هم وي اوس باید هغه له دې لارې وډار کړو وبه ګورو چې هغه وخت څه کوي هرومرو ډارېږي زه اوس تا یو ځای ته بیایم چېرته ښاغلیه د دې هېواد زړه ته لوی ارشیف ته په دې به پوه شو چې سوها څه کار کوي او دا به هم وګورو چې پخوا یې څه کارونه کړي دي ګرانه آیا دا د حلیمې لومړی واده و نه وګورئ اغلې دا پوښتنه له موضوع سره څه اړیکه لري څنګه مړه شوه په مرمۍ ولګېده د دې موضوع په اړه مو ډېرې خبرې وکړې نور نو بس دی دې کار لپاره مو کله هم خپل ځان ملامت کړی ما خو نه ده ویشتلی ولې ځان ملامت کړم یعنې وجدان مو ارامه دی نه دی یوه پرېکړه وکئ وجدان مو ارامه دی او که نه ما ته وګورئ زه نور ځم سمه ده زه ځم زه پوهېږم چې دا پوښتنې تاسې نه راحته کوي خو د دې لپاره چې فاتح ښه وروزل شي او راتلونکی ښه شي زه مجبوره یم چې دا پوښتنې وکړم غواړې څه ووایي وګورئ که تاسې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه سرته ونه رسوئ دولت کولی شي چې ماشوم دې واخلي یعنې دا حق لري ما ته وګوره خپلو خبرو ته دې پام کوه داسې کس نړۍ کې نه دی پیدا شوی چې زما زوی له ما نه واخلي عاکف جان ارامه اوسه هیڅوک له تا نه فاتح نه اخلي اغلې الین راته وویل چې ولې دې موضوع لپاره دومره شله ده هغه یوازې هڅه کوي چې موږ سره مرسته وکړي ښاغلی عاکفه هیله کوم کښېنئ د حلیمې له موضوع نه به تېر شو اغلې ښکاره ده چې ښاغلی عاکف ناراحته کېږي کله چې د حلیمې په اړه خبرې کوو نو پوهېږم ولې دومره په غوسه کېږې وګوره بل ځل د هغې نوم په خوله وانخلې پوه شوې وای نخلې پوه شوې ولې دومره څېړنه کوئ زه هېڅ نه پوهېږم ولې اوس ماله مړه شوه اوس ارامه شوې همدا مو غوښتل غواړې همدا خبرې واورې ښاغلی عاکف ارامه اوسئ بیخي ارام یم زه دا هر څه د فاتح ښېګڼې لپاره کوم ولې داسې پوښتنې کوې ها زما شخصي ژوند تا پورې څه اړه لري دومره غوسه کېدو ته اړتیا نشته اړتیا شته ما ته وګوره دعا وکړه چې دعا وکړه عاکفه یو شیبه صبر وکړه ما په ارامه پرېږده نه کېږي باید زما خبرې واورې ډېرې خبرې مې واورېدې که ته هم کومه پوښتنه لرې نو مهرباني وکړه اغلې الین یوازې غوښته چې تا له نږدې نه وپېژني عاکفه ستا او د فاتح ښېګڼې لپاره زه یې مخامخ وګواښلم ویې ویل فاتح به له ما نه واخلي عاکفه دا رښتیا ده چې ژوند کې ځینې ستونزې لري ټول ژوند خو له ستونزو سره نشي تېرولی باید ځینې شیانو سره مخامخ شي دا خبره ومنه داسې ده اغلې ارواپوهې ملکې سمه ده هر څومره چې غواړې ځان تېر کړه هېڅ هم مه وایه هېڅ نه پوهېږم ته ولې د حلیمې موضوع دومره لویه وې ها ولې نه غواړې چې داسې اورېدل نه لرې لاړ شي ولې اوس هم ځان ملامتوې عاکفه سلام جنیده تاسې به سره وپېژنم ګورجین دا زموږ زیړ جنید دی هغه په ترکیه کې تر ټولو تیز غوږونه لري خوشحاله شوم 2000 کال د په کسټو کې پیدا کړ 2000 کال پیدا شو هڅه کوم 2015 کالم پیدا کړم څنګه ښکاري ګورجینه هغه څه چې یوازې په اړه مې اورېدلي وو
او فکر مې کوه چې یوازې افسانه به وي هغه لوی ارشیف همدا دی آیا تر اوسه ستا نږدې کس ستا په غېږ کې ساه ورکړې کوم چا سره چې له خپل ځان هم ډېره مینه ولرې هغه دې په غېږ کې مړ شوی څو ورځې ویده نه شوم هغه شیبه مې هېڅ نه هېرېده هغې زما په څېر دې نړۍ کې یوه ورځ ارامه ژوند ونه که له خاوند نه وهل خوړل خو صبرې کوه پلار یې هر ډول بلای په سر راوسته خو صبرې کوه زه په دې هیڅ نه پوهېدم سربیره په هر څه مو واده کوه خو ونه شوم د فرښتې په څېر سپینو جامو کې دې نړۍ نه لاړه د هغه رازیل کس موخه زه وم زه په دې نه پوهېدم یعنې څنګه کیدای شي موخه به یې ته نه وي خو د تقدیر موخه به حلیمه وه د تقدیر مخه خو نشو نیولی دا ټپ به دې تل تازه وي ها که زه هم ستا تقدیر کې اوسم اجازه راکړه چې په ټپونو دې ملهم ووهم ځکه زه ستا لپاره ارزښتمنه یم او وګوره ګورجینه د دې خونې یو کسټ هم کولی شي د هېواد کې لویه ګډوډي رامنځته کړي ما نه پوښتنه وکړه د کوم چارواکي لور په نشهیي توکو اخته ده او د کوم حقوق په اړیکې درته ښکاره کړم د کوم لوړ پوړي چارواکي پټه ښځه درته ښکاره کړم او د کوم چارواکي زوی خیالي اسکار لري رانه پوښتنه وکړه چې درته ښکاره یې کړم ښاغلیه دا خو ډېر لوی کار دی فوق العاده کار دی دومره لوی کار دی چې هیڅوک یې په اړه فکر هم نشي کولی څنګه بریالی شوې چې دا ځواک لاسته راوړې او د بازار په ښه تعقیبولو سره ګورجینه فکر وکړه چې یو بانک دی خرڅ شوی دی د هغه مالک غواړي هغه بانک بیرته واخلي او دا سړی د موبایلونو کاروبار هم لري ته هم هغه سره ښېګڼه کوې او بانک ژغورې په بدل کې له هغه کس نه څه غواړې او موږ ورسره راکړه ورکړه وکړه هغه هم خپل بانک لاسته راوړ ما هم د دې کار په بدل کې داسې یو لوی غوږ لاسته راوړ اخیستونکی هم خوشحاله شو او خرڅونکی هم که په ځان باور ولرې داسې هېڅ کار هم نشته چې سرته یې ونه شي رسولی ډېر ښه ښاغلیه جنیده د سوها موبایلونه له نږدې نه وڅارئ په دې وختونو کې فکر لږ ګډوډ دی کومه ستونزه راته جوړه نه کړي واز والا چا سره خبرې کوي زه به یې غږ پورته کړم چې واورو رانا کور کې تا ته په تمه یم ما سره ځینې دوسیې دي چې د پټو کړیو معلومات پکې شته لورجانې هر څه چې غواړې خپرولی شي تا دومره زر څنګه بدلون وکړه پلاره ما هېڅ اټکل نه وکړی چې هغوی به دومره مخته لاړ شي هر څنګه چې وي ته زما لور یې که فکرونه مو یو شان نه وي بیا هم زما لور یې همدا اوس دلته راشه زه درته په تمه یم سمه ده سمه ده پلاره درځم کم عقله سوها که غواړئ زه به فروغ ته خبر ورکم ښاغلیه همدا اوس به د سوها کار ختم کړي هېڅ اړتیا نشته ګورجینه د هغه د غاړې پړی زما په لاس کې دی موږ سره د سوها په اړه څه نشته جنیده څه نشته ځوانو انجونو سره د هغه انځورونه غواړئ زموږ د ټولو بریدونو په اړه موږ د برید په اړه د هغه ثبت شوی غږ یا هم محکمې ته د جعلي اسنادو وړاندیز کولو ثبوتونه یعنې هر څه شته یوه ځانګړې دوسیه هم شته ثبت شوی غږ په دې کې څه دي د میرمن د ځان وژنې مسله یعنې هغه وژنه چې ټولو خلکو فکر کوو ځان وژنه ده دې کې هغه خبره شته چې سرطبیب ایحان سره یې کړې دي دا له ټولو نه ښه دوسیه ده کله چې میرمنې د سوها رښتینې څېره ولیدله پرېکړه یې وکړه چې هغه نه طلاق واخلي سوها او ښاغلي ایحان خو دواړه سره ملګري وه ځکه یې یوه پرېکړه وکړه او هغې ښځې ته یې غلطه درملنه پیل کړه داسې درملنه یې کار واخیسته چې دپریشن رامنځته کړي وای 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 دې کم عقل سوها ته وګوره دا خبره یې له ما نه هم پټه کړې سمه ده جنیده له دو دوسیو نه یوه کاپي جوړه کړه ګورجینه
ته به هم د سوها لیدو ته ورشې په نرمه ژبه هر څه ورته ووایه سمه ده سمه ده ښاغلیه په سترګو امر صاحب هم دلته دی که نه هو څارګر صاحب راځه امر صاحب هغه به پیدا کو نږدې و چې هغه رزیل کس بندي کو دا ځل نشي تښتېدلی ممدوحه څه شوې ارامه اوسه د چا په اړه خبرې کوې د کلش کمال په اړه امر صاحب یو خبره رسېدلی کلش کمال په یادښتونو کې یاد شوی خوندي کورونو کې پټ دی ښه کوم یوه کې تر سبا پورې به دا هم معلوم شي زما ملګري به راته معلومات راکړي دا ښه خبر دی که مونږ کلش په هغو کورونو کې ونیسو نو بیا به د یادښتونو لومړي معلوماتو ته ثبوت هم پیدا کو ډېر ښه کار دی خو ممدوحه خساره نه وکړه دا کار باید سرته ورسوو اندېښنه مه کوئ امر صاحب دا ځل یې هرومرو نیسو د موږک په څېر په تاله کې نیول شوی ما سره ځینې دوسیې دي چې د پټو کړیو معلومات پکې شته لور جانې هر څه چې غواړې خپرولی شي کولی شو لږې خبرې وکړو دومره کلونه کېږي له نهه ګوتې سره کار کوي نه پوهېږم چې څنګه بیا هم داسې تېروتنه کولی شي ښه نو زما خبرې مې اورېدلې دي ها یوازې دا نه دا دوسیه هم شته نهه ګوتې وغوښتل چې دا دوسیه وګوري تیرو 5 کلونو کې چې دی کوم کارونه ترسره کړي ټول جرمونه چې دی ترسره کړي دا ډایم چې دا سندونه به په پریکړه کې در سره مرسته وکړي میرمن مې دا مې د میرمنې دوسیه ده دا مله کوم ځای او څنګه پیدا کړه ښاغلې نهه ګوتې تا ته یوه ګټه ورسپارښتنه کړې ده ستا د دوسیې په بدل کې به دا دوسیې درکړي زما په اند هم ډېره ښه سپارښتنه ده او سربیره په دې به یوه کوچنۍ سزا هم درکړي سوها د ماشومانو کارونه مه کوه هر وخت چې دا کارونه بس کې ګټه به وکړي لیونتوب مه کوه هغوی ماته څه سزا راکوي په هغه باندې یوازې نهه ګوتی پوهېږي خو ته یوازې باید راضي شي او هر څه چې وي ویې مني هسې هم بله چاره نه لري په هر حال زه نور ځم ته دلته څه کار لرې پلار سره مې د لږ څه خبرې وکړې په دې وختونو کې رسنیو کې ډېر مهم خبرونه خپرېږي دا چې څنګه یې مخه ونیسو خبرې مې وکړې دې کور نه ووځه په سترګو پلاره په تا څه شوي هېڅ ښه نه ښکارې پلاره څه شوي خبرې وکړه که نه هیله کوم ما نه پوښتنه مه کوه هیله کوم ما نه پوښتنه مه کوه پلاره راشه دلته کښېنه راشه دلته کښېنه په هغې دوسیه کې څه دي هغوی تا ته ګواښ وکړه که نه ته یو لوی څارنوال یې که وغواړې د دې خلکو مخې ته درېدلی شې که اړتیا شوه موږ دواړه به یو ځای شو دا خلک کوم عادي خلک نه دي لورې ولې نه پوهېږې ډېر ځواکمن دي هر ځای کې خلک لري او دوی سره جګړه نشو کولی د همدې خبرې لپاره دې زه راوغوښتلم تا خو ویل دوسیې راکوې دروغ مې وویل
د دې لپاره چې ته دلته راشې دروغ مې وویل. هیله کوم ته هم دا کار پرېږده. هغوی هر کار کولی شي. لاړه شه او ځان دې وژغوره لورې. پلاره هیله کوم ارامه اوسه. ما ته ووایه څه شوي؟ تا ته یې څه ویلي دي؟ ومې ویل لاړه شه د خلکو سره کار مه لره، که نه نو هغه وخت. زه له هغوی نه ډارېږم پلاره. که هغوی ځواکمن دي موږ به هم ځان ځواکمن کړو. هغوی سره کار مه لره. زما خبره ومنه. ځان وژغوره. اوس ډېره ناوخته ده. غشی وخته لکه ما نوتلی دی. دوسیې مو وکتلې. له میرمن آیلین سره مو یو ځای ریپورټ جوړ کړ. او کوم څه مو پیدا کړل چې له هغې لارې ورباندې برید وکړو؟ ډېر څه مو پیدا کړل ښاغلیه. حلیمه د هغه لپاره یوه لویه ستونزه ده. کله دې لارې ورباندې فشار راولو نو ډېر لیونتوب به وکړي. زه یو پلان لرم خو یو کس ته اړتیا لرم. ډېر ښه. ښاغلیه د سوها موضوع حل شوه. هغه ستاسې له خوا خپلې سزا ته په تمه دی. د څه شي سزا ده؟ او سوها په تېروتنې کې یو غلط ګام پورته کړ. د هغه سزا ده. که اجازه راکړئ دا سزا به زه ورته ورکړم. څه ډول سزا ورکوئ؟ که تاسو ته یې پرېږدم یو پټ ځای کې به یې ووژنئ او ځنګل کې به یې وغورځوئ. باید همداسې ورسره وشي. زما په ان نورو ته به مې عبرت شي. نه، لومړی زما خبره واورئ. سوها د عاکف امر شمیرل کیږي. که سوها حلیمې ته یوه بده خبره وکړي، که ووایي چې د هغې پخواني خاوند هغه خرڅوله، لکه څنګه چې زه عاکف پیژنم، هرومرو به سوها روغتون ته ولیږي. هغه وخت به په دولت کې هم ورته کوم ځای پاتې نه شي. مبارک دې وي اتنه. تاسې ته مبارکي وایم. په رښتیا هم یو شیطاني پلان دی. دا له عقل نه پورته فکر دی. رښتیا وایه ګورجینه. تا ته چې ګورم او ستا لور ته چې ګورم هېڅ مې باور نه راځي چې داسې هوښیاره نجلۍ به ستا لور وي. کیدای شي چې خپلې مور ته شوې وي که څنګه. والله آخر هم ستا د خوښې خواړه پاخه شول نجیبه. مور مې وریجې او فاصله پخ کړي. پخ کړي دي خو موږ اوس هغه اشتیا نه لرو لورې. یعقوب بابا لاړه. د هغه تګ سره زموږ ټولې خوښۍ هم له منځه لاړې. داسې وخت کې چې تا لپاره خوشحاله وو. ښه نو دا کارونه هم داسې دي. یو راځي او یو ځي. هیڅ ښکاره نه ده چې څوک څه وخت ځي. د قسمت کار دی. د هر چا وخت چې پوره شي ځي. واخله. زه به څه کوم نجیبه وروره. پوهنتون به مې څنګه شي؟ زه هیڅ امکانات نه لرم. ښه به وي چې پوهنتون پرېږدم او ځان ته یو کار پیدا کړم. ته پوهېږې چې څه وایې هلکه؟ داسې کار نه کېږي. څنګه کولی شي پوهنتون پرېږدي او کار پیدا کړي؟ غواړې څه وکړې؟ ټول عمر غواړې همغې کرونده کې کار وکړې؟ ځوانه اندېښنه مه کوه. موږ به یو کار وکړو. ارامه اوسه. صبر وکړه. تر اوسه خو لا وخته ده. راځئ دسترخوان ته راشئ. مورې ده هلته کېده. سمه ده لورې پاڅېږه. امر صاحب په کراره الپاره څوکۍ سمه کړه. ته دلته کښېنه زه به دلته کښېنم. دا کف څه شو؟ هغه ښاغلی ډېر بوخت دی. هر ځای ته ناوخته راځي. یو ځل ورته زنګ ووهئ چې راشي نو. سمه ده زه زنګ وهم. ملکې راځه دلته تلیفون شته. نه ټلیفون ته اړتیا نشته. موبایل نه ورته زنګ وهم. زما موبایل پورته دی وروره. زه زر بیرته راځم. مینا همداسې یو شی ده. انسان به په ستړیا او سختي باندې پوه هم نشي. په مینا کې سړی سم لیونی کېږي والله چې. بسم الله پام کوه هلکه. ملکې خواړه مې درته واچول ډېر ځنډ ونه کې. موبایل یې بوغ دی خورې. دا دی اوس درځم.
دا دوسیه چیرته ده؟ کیدای شي چې دلته وي. هو همدا ده. بله چیرته یې ګرانه؟ اوس درځم. ټول ستا پوښتنه کوي، درته په تمه یو. سمه ده سمه ده، د لیدو په هیله. دا څه ورځې نه وې؟ له ما سره یوه پېښه شوې ده. څنګه پیښه؟ نه پوهېږم. وروسته د 2 ورځو په اړه مې هېڅ هم په یاد نه دي. خپله هم ډېر حیران یم. ډاډه یې؟ څه چې وایې دا ډېره مهمه ده. هو ډېره مهمه ده، خو ته به هغه کسان راته پیدا کړې. یو ثبوت یا نښه باید راته ووایې. په هېڅ هم نه پوهېږم. دا چې هغه کسان څوک دي، زه یې ولې نیولی وم، او تر ټولو مهمه دا چې زه یې ولې ونه وژلم. هغه کسان پیدا که، څه کېږي هیله کوم. ارامه اوسه، هر څه راته ووایه چې یو ځای پیدا کړو. زما په مغزو کې میلیونونه پوښتنې شته وروره. فکر کوم په یوه ګرداب کې ورکېږم، ورځ په ورځ نورم ډوبېږم. ځینې شیان شته چې زه هم نه پوهېږم او ترې خبر نه یم. په دې هم نه پوهېږم چې په چا باور وکړم. فکر کوم زما ټول ملګري دښمنان دي. ته پوهېږې، باور وکړه هر څوک راته داسې ښکاري لکه دښمن مې چې وي. زه در سره یم، اندېښنه مه کوه، تل دې ملاتړ کوم. زما په خبره پوه شوې؟ ته پوهېږې یوازې دلته چې راځم ځان راحت احساسوم، ځکه چې یوازې دلته ځان پیدا کوم او فکر کوم زما اصلي کار هم دلته دی. دلته پوهېږم چې هېواد ته خدمت کوم، یعنې په رښتیا هم دا احساس لرم. راتلونکي کوله ډېر خدمتونه وکړي، ډاډه اوسه. راځه چې اور بل کړو، مجرمینو ته سزا ورکړو، خلک شکنجه کړو، مجرمین ووژنو، یو کار باید وکړو. تر څو چې ته او ستا په څېر نور خلک وي، دا ملت به تل ژوندی وي. دا بیرغ به تر ابده پورې رپېږي، اندېښنه مه کوه. هم دا ډول شهیدانو ته هم د وفا پوره ادا کوو. یا را سره اوسه یا مې خوشې که. په ځانګړو خوندي کورونو کې پټ دی. دا ډېره لویه خبره ده. ملکې خورې دا نو له کومه شوه؟ توبه خدایه. راشئ سرکوی راشئ، سر مو راښکاره کوئ. هلوره ما وبخه،